د نړۍ جالبه نجلۍ چې 10 میړونه لري. نن درته د معلوماتو نه ډکه ویډیو لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د جزئیاتو له مخې په ټولنیزو رسنیو کې د ملګرتیا له لارې د مینې او واده په جال کې راګیرونکې ښکلې نجلۍ د حسن پرستانو زړونو سره سره د هغوی مال او ګټه وټه هم تښتولې ده. د تایلنډ پولیس د یوې داسې ښکلې نجلۍ په لټه کې دي چې په خپلو زلفو کې 10 ځوانان بندیان کړي او د هغوی مال دولت هر څه یې لوټ کړي دي. د یوې ویبپاڼې د راپور له مخې د 22 کلنې جیریا پورن بویایي په اړه داسې تحقیقات شوي دي چې هغې به په فیسبوک کې د ښځو سره علاقه لرونکي خلک په نښه کولو وروسته هغوی سره د ملګرتیا تار غځاوه او بیا به یې د هغو سره د لیدو وروسته ټول مال دولت لوټ کولو او ورپسې به په خپله مخه وتښتېده. د دې ښځې لخوا لوټ شوی یو کس وویل چې هغه د فیسبوک له لارې له دې تورنې نجلۍ سره ملګرتیا پیل کړه او بیا وروسته له هغې یې د لیدو کاتو لړۍ پیل شوه. لوټ شوی کس ادعا کړې چې هغه د تورنې سره نږدې اړیکه هم ساتله چې بیا له دې پیښې یو څه موده وروسته تورنې ښځې ادعا وکړه چې هغه د ماشوم مور جوړېدونکې ده چې اوس هغه باید له دې سره واده وکړي چې له امله یې دغه کس واده کولو ته اړ شوی و او په دې جریان کې هغې له دغه کس څخه یو څه اندازه پیسې هم ترلاسه کړې.